سلامونه د بادام وطن د یوټیوب چینل لیدونکو هرکلی درته وایم. افغانستان نن 22 د اکتوبر لومړنۍ سیالي د انګلستان سره په نړیوال شلوريز جام کې د استرالیا په کوربتوب باندې وکړه. په دې سیالۍ کې افغانستان په پیل کې نن یو څه ناکراره نارامه او ښه لوبه ونه کړه. علت دا و چې ټاس هم مقابل وري وګټه، بیټینګ یې موږ ته راکړه. په توپخانه کې افغانستان لپاره د تیر په څیر باندې بیا ونه شو کولی چې یو ښه بیټینګ لاین د اوپننګ نه راپیل کو. وایي نو څه کولی حضرت الله زازی په دغه سیالۍ کې ښه مسؤلیت واخلي. تیر په څیر باندې ژر وسوځېده ځکه دی وروستیو کې تقریبا 2 کلونو کې خاص او ځانګړی نه ځلیږي چې ډېری وخت د ده د پیل سوځېدل په اوپننګ کې په ټول لوبډله باندې فشار اچوي. دویم قدم کې ګوربزم داسې څومره چې اړتیا وه هغسې ښه ونه چلېده. وروسته د ابراهیم ځدران، محمد نبي، نجیب ځدران دا هغه لوبغاړي وو چې لږ تر لږ یو څه اندازه پورې منډې وکړې، خو بالاخره وروستي وکټ هم د افغانستان ژر ژر وغورځېدې چې په دې کې د انګلستان بولینګ او ډګر ساتنه د ډېرې ستاینې وړ ده. ډېر ښه بولینګ یې وکړه، د ښه پیس سره بولینګ وکړه، تر څنګ یې فیلډینګ کې کیچونه هم مس نه کړل. همغه و چې افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې په 112 منډو باندې ټوله وسوځوله. د بلې خوا افغانستان 114 منډې هدف په دغه سیالۍ کې انګلستان ته ورکړ. د افغانستان بولینګ یو څه اندازه پورې ښه و. دومره لږو منډونو دفاع کول که څه هم اسانه کار نه وي. په کار دا و چې توبهونکو په دې سیالۍ کې په لوړه کچه مسؤلیت اخیستی وای. حد اقل افغانستان 150 پورې منډې کړې وای. بیا دفاع کول د افغانستان د بولینګ لپاره دومره سخت نه و. زموږ توپ اچونه ډېره ځانګړې ده، ډېر ښه بولینګ لاین له ځانه سره موږ لرو. په سپین کې تر څنګ په پاس بولینګ کې موږ مشکل نه لرو، خالیګاه نشته. البته څه نه څه کمزوري به وي، خو برعکس ډګر ساتنه مو تیر په څیر باندې بیا هم کمزوري وه. کیچونه یو څه ډراپ شول. همغه و چې انګلستان ته همدومره لږو منډو کې چانسونه ترلاسه شول. په لږې منډې ټارګېټ ورکول، په دې کې هم بیا چانس ورکول هغه څه دي چې په لوی لاس د لوبې بایلن دي چې افغانستان ته انګلستان په دې سیالۍ کې په 5 وکټو باندې ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو په اوپننګ جوړې نه تر اخره پورې بیټینګ کمزوري وه، تر څنګ مسؤلیت لوبغاړو وانخیسته. په ډګر ساتنه کې یو څه کیچونه ډراپ شول. له اوله تر اخره پورې افغان لوبغاړي بیا هم د تاثیر لاندې وو، لکه تیر په څیر باندې 2010 کې چې سیالي کوله. په کار داسې و چې په ارامه ذهنیت باندې سیالي شوې وای. په دې هم باید سړی حتما وغږېږي چې د انګلستان بولینګ ډېر زیات ځانګړی و. ښه توپ اچونه یې وکړه، د ښه پیس سره بولینګ یې وکړه، خو ولې موږ نسو کولی لام شارټ توپونه په ښه توګه نشو لوبولی. په هر حال نړیوال جام کې افغانستان راتلونکې سیالي د چهارشنبې په ورځ باندې د ورځې 12 بجې له نیوزیلینډ سره لري. 26 د اکتوبر دغه سیالي افغانستان ترسره کوي. په دې چې په دې سیالۍ کې افغانستان د نن سیالۍ نیمګړتیاوې حل کړي او بالاخره په ښه توګه باندې مخکې راشي. بدبختانه افغانستان نړیوال جام څخه وړاندې کومې تمریناتي سیالۍ ونه کړې. یوه سیالي پاکستان سره و چې هغه هم د باران له امله وځنډېده او بیا له منځه لاړه او بنګلادیش سره افغانستان سیالي وه چې هغه افغانستان وګټله. کاش افغانستان د نور لوبډلو سره کوم چې نړیوال جام کې سره مخ کېږي او یا هم په بل ګروپ کې دي افغانستان سیالۍ کړې وای، خو هغسې ونه شول. اوس هم افغان لوبغاړي د ډېرې ستاینې وړ دي. ښه سیالي وکړه. بد الفاظ، بدې خبرې، بد نظرونه ورکول په هیڅ توګه د افغانستان د لوبډلې او د ملت د درد دوا کېدلی نه سي. په کار دا ده چې لا هم افغان لوبغاړو ته داد ورکو، مینه ورکو. هغه خالیګاوې چې ټیکنیکل ورباندې پوهېږو څه نه څه نظر اچولی سو، مثبت نظرونه ورکو، تر څو پورې افغان لوبغاړي په راتلونکو سیالیو کې دغه نیمګړتیاوې حل کړي او د افغانستان غوره استازیتوب وکړي. د افغانستان د ملي ارزښتونو پالنه په دغه سیالیو کې د افغانستان د لوبغاړو خپلمنځي مینه محبت، د افغانستان ښه استازیتوب په دومره نړیوال سټیج کې دا د افغان ملت لپاره د ویاړ خبره ده. په کار دا ده چې خپل لوبغاړي تشویق، داد ورته ورکو، مینه ورته ورکو او په راتلونکو سیالیو کې دوی هم دغه نیمګړتیاوې چې نن یې په سیالۍ کې تکرار کړې یو ځل بیا تکرار نه کړي. بدلون پکار دی په راتلونکي سیالۍ کې چې باید زازی په لوبډله کې وانخیستل شي. وجه دا ده چې هغه آوټ اف فارم دی، نه چلیږي. په دې نه چې موږ زازي دپاره احترام نه لرو، هغه هم د ملت استازیتوب کوي، خپل کوشش کوي، مګر په وروستیو 2 کلونو کې خاص ښه نه چلیږي. د یو چا چې پایله ښه نه وي، پکار دا ده چې په ډېر معنویت او عزت سره یو وړ لوبغاړي ته دغه ځای پرېږدي. د افغانستان راتلونکي سیالي به هم ننداره کوو، خوند به ترې اخلو. تاسو د دې لوبو سیالۍ له پیله تر وروستیو پورې تبصره به هم سره پې کوو د بادام وطن چینل سره. تاسو اوسئ، زه به تاسو سره یم. ډېره مننه چې ملتیا مو کوله. تر بیا ښې چارې.
وکړي.